خلق دا یو تپوس کوي ټول خلق ګوته په خوله دي په سوچ او فکر کې پراته دي چې ورځ په ورځ دا اهل الحدیث دا ولې سیوا کیږي د دې د زیاتېدو د دوی د تعداد او افرادي قوت د زیاتېدو سبب څه دی؟ هغه دعوت دی چې د دې آغاز محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د ام القرآن کړو. دا هغه دعوت دی چې د دې دپاره خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وفرمایلو او مدینې ته لاړو. دا هغه دعوت دی چې د دې دپاره خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د جهادونو په معرکو کې شرکت وکړلو. د دې دپاره د هغه خوږ بدن نه وینې وبهېدلې او مختلف قسمه قربانیان د الله خوږ نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم هغوی پیش کړلې. دا هغه دعوت دی چې دا د فرقواریت نه او د شخصیت پرستۍ نه بالکل پاک دعوت دی. الحمدلله همدا وجه ده نن ټول خلق دا یو سوال کوي، ټول خلق دا یو تپوس کوي، ټول خلق ګوته په خوله دي په سوچ او فکر کې پراته دي چې ورځ په ورځ دا اهل الحدیث دا ولې سیوا کیږي؟ د دې د زیاتېدو د دوی د تعداد او افرادي قوت د زیاتېدو سبب څه دی؟ سبب صرف یو دی چې د دوی سره هغه آسماني وحی ده چې هغه د انساني فطرت سره مطابق ده. والحمدلله د دوی دعوت هغه د فرقواریت او د شخصیت پرستۍ نه پاک دی. کم خلق چې هغوی د فرقو د دې مصیبتونو نه او د دې لانجو نه او د امت د ټوکړې ټوکړې کېدو نه نور ستړي شوي دي، هغوی ته پته ده چې آخري شتاب هغه اهل الحدیث منهج قبلول دي او د کتاب او سنت د منهج هغه دعوت خپلول دي. په دې وجه باندې الحمدلله ورځ په ورځ دا قافله د دې تعداد په دې کاروان کې ملګري هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. والحمدلله علی ذلک. او بیا زما محترم ورونو، کم چې د دې نن کانفرنس عنوانو تحریک او عقیده د ختم نبوت، د دې دپاره الحمدلله که د اسلام تاریخ وکتلی شي صحابه کرام رضی الله عنهم چې کومې قربانیانې پیش کړې وي او بیا په دې بر صغیر پاک و هند کې د تفصیل ضرورت نشته. کم چې غلام احمد قادیانی انګریزانو برټش گورنمنٹ پیدا کړو او هغه د نبوت دعوه وکړله، الحمدلله دا اهل الحدیثو چې د ختم نبوت تحریک آغاز یې وکړلو. اول د ختم نبوت د تحریک بنیاد دا اهل حدیث علماء و ایخي. والحمدلله سار تاسو د شیخ عبدالحفیظ مظهر سے بیان واورېده، کم چې د پنجاب نه تشریف راوړیو د کتابونو حوالې درته د قادیانی د کتابونو نه پیش کړلې چې هغه په خپله په دې اقرار کوي چې د ټولو نه زیاته مقابله زموږ سره اهل حدیث علماو کړې ده.